د پکتیا ګمرک مسؤلین وایي چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق کېدونکي 10 ډوله نظامي تجهیزات یې ترلاسه کړي دي. د پکتیا د ګمرک رئیس محمد داود ایوبي وایي چې دغه نظامي تجهیزات 13 ورځ د ډنډ پټان ولسوالۍ په ګمرک کې ترلاسه شوي دي. هغه وایي چې په ترلاسه شویو تجهیزاتو کې 4 ډوله د بېلابېلو وسلو لوی او واړه دوربینونه، 120 نظامي چانټې، 45 د مختلفو ټوپکونو کنداغونه او 120 میله کلاشینکوفونه شامل دي. ننګرهار ولایت کې یو ماین کشف او له منځه یوړل سو. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د بټي کوټ ولسوالۍ 4م فارم سیمه کې نن سهار وختي د 201 خالد بن ولید قلي اردو د درېیمې پلې لوا دویم کنډک اړوند د څارنې مسؤلینو لخوا یو کړی خودساخته ماین کشف او په خوندي ځای کې له منځه یوړل سو. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 141,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تیره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 141,000 او 218 مټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 11,019 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي د مرکزي ولایتونو د ځینو دیني علماو، سپینږیرو او مخورو سره لیدلي. د حامد کرزي پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دغه لیدنه کې د هیواد د تحولاتو، د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا او د ښځو د کار پر حق ټینګار شوی دی. هیواد کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره د ملي بحث پیل هم د خبرو اترو یوه برخه وه. د پاکستان د کراچي زندان څخه 130 تنه افغان زندانیان له بنده آزاد شول. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د کراچي له زندان څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 تنه افغانان آزاد شول. یاد سفارت زیاتوي آزاد شوي افغانان د چمن دروازې له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي.